زنده باد. داسې خو سر دوه زوانو ته هر زوم ته یې هم 4 لکه افغانۍ ور وبخښلې، د هغه شرطونه چې پرې شو هغه یې ټول ور وبخښه. زنده باد زنده باد. مجردانو دغسې خو سر مجردانو الله سبحانه وتعالی په نصیب کړه. خدای دې یو زوم درکړي، موږ خو یوازې نه لرو. موډیږي بهي جوړې په شیي مې زده کړله. ولور بخشي مو شي ولور بخشي مو شي. واده اخري تیستی وي ورته چې ولور شرطونه دي ټول ور بخښلي دي، وایي پر خپله واده باندې ولاړ په شیي ژبه ده. زنده باد. په شیي غویر ولس دي. زنده باد. راکړه کپه دې راکړه ژر کوه. زنده باد. زنده دیهی حاجي صاحب په خیر راغلاست. په خیر اوس جوړ شي. زموږ ننواتې وزارۍ دې منلې وې د زوم او د لور په مورد کې. ښه اوس هم پر هغه واده را سره ولاړې ښه ټینګ ولاړې. زمری زنده باد. زنده باد. داسې خو سر زنده باد. یو خبره پوښتنه در څخه وکړم، څونه خوشحاله چې داسې په دا خپل قوم کې دې داسې نیک کار وکړي؟ بلکل انشاءالله د ټول عمر دپاره ما دا ایمان او دا عقیده ده چې الله اکبر. سبحان الله سبحان الله. نور پیسې خوري لکه د مردار خره غوښه شي. الله اکبر الله اکبر. چې بیا دې ته دا واقعیت خبره. زنده باد. زنده باد. زنده باد. زنده باد. زنده باد. څه ښایسته خبره دې وکړه. عادت خدای دې نیک مبارک قدم دې وکړه. کاکا تا خو زموږ سره یو واده کړې وه، پر خپل واده ولاړې، شرطونه دې ټول ور بخښلي دي. هغه ملا ماتونکي شرطونه ټوله، طلا او اضافه ډوډۍ او د کور سامان او وربار ټول پر خپل واده ولاړې. زنده باد. زنده باد. بابا دې زنده باد. بابا خو نو نه ځوان یې، ځوان دی بابا نه دی. یو وخت ژر سپینه سوې فقط همدومره. تا زموږ سره یو واده کړې وه، پر خپل واده ولاړې، ولور طلا او د کور هغه څه چې شرطونه دي د اسراف ټوله دې وربخښلي دي، پر خپل واده ولاړې. زنده باد. زنده باد. داسې ورور دې زنده باد. خیر اوسې جاس، پر ژوند دې برکت سي، عزتمند سي، په خیر اوسې، سلامت اوسې. جاس ادا دې مله کاکا ټپم دی. خدای دې نیک مبارک قدم دې خدای پاک بختور. موږ ننواتې ته درغلي وو، یو واده دې زموږ سره کړی و، پر خپل واده ولاړې، 4.5 لکه د کور د طلا ملا پر ټوله یې بخښلي دي. ټول یې بخښلي دي. دا زوم ته څنګه خوند ورکوي. ای زنده باد. داسې خو سر زنده باد. داسې خو سر زنده باد. راکړه وټاپه راکړه. یا دته چې زه چې وایي وروم بخښله، دته یې دا ښه خوند میده دا ښه خوند یې ورته یو زموږ سره دې واده کړې او زموږ ننواتې زارۍ دې منلې وې. نو اوس هم پر خپل واده ولاړې، شرطونه مرطونه ټول شیان دې ورته بخښلي دي. ټول یې بخښلي دي. زنده باد. زنده باد. کاکا څونه خوشحاله یې چې نن دې داسې نیک کار کړی دی. ډېر خوشحاله یې. الله سبحانه وتعالی دې روغ صحت اوږد عمر درکړي. پر ټول اولاد دې برکت سي. پر ټول اولاد دې برکت سي. خدای دې نیک مبارک. ستا خو زموږ ننواتې یې منلې او خپل پر واده ولاړې، هغه رقم ولاړ. یار دا خو دې بیا جلا خوند وکړي چې ولاړ. راکړه. زنده باد. الله سبحانه وتعالی دې وزن درکړي. پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ دې برکت سي. تا دې خدای آباد لري. داسې خو سر دې زنده باد. ډېر بختور یې چې دغه خو سر دې الله سبحانه وتعالی خدای دې وکړي چې بیا د ځوانمرګي او نیکي په یاد وي انشاءالله. خدای دې نیک مبارک قدم دې بختور سي. ښه ضیاء الرحمن وروره، تا زموږ سره یو واده کړی او پر خپل واده باندې ولاړې، ټول شیان دې بخښلي دي. زنده باد. داسې ورور زنده باد. الله سبحانه وتعالی دې هرې خور ته دغسې ښایسته مهربانه با احساسه ورور. زنده باد. زنده باد. خدای دې وژوند درکړي. ټپه راکړه. عادت صحیح شو؟ په خیر علي کاکا. ساک ښه دی؟ زموږ سره یو جوړجاري ته رسېدلی، موږ یو ننواتې ته درغلي وو. اوس پر هغه واده ولاړې، ښه سمدم ولاړې،
پر زوم دې رحم کړی دی ټول شیان دې وربخښلي دي ټول دې وربخښلي دي زنده باد داسې خسر زنده باد داسې خسر مجردان دغسې مهربانه خسر مو خدای پاک څه یې عزتمند